تېره اونۍ هلمند کې لس تنه غله نیول شوي دي. هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حافظ عبدالباري راشد په خبره تېره اونۍ په مرکز لښکرګاه ښار، کجکي، نادعلي او موسی کلا ولسوالیو کې په 8 جلا جلا پیښو کې لس تنه غله نیول شوي دي. د ارزګان کندهار ترمنځ د 25 کیلومتره عامه سړک د بیارغونې چارې پیل شوې دي. د ارزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه سړک د بیارغونې لګښت 21 میلیونه افغانۍ دی چې د ټولګټو وزارت له لوري ورکول کیږي. د ارزګان اوسیدونکي د یاد سړک په جوړېدو خوښي ښیي او وایي چې له دې سره به یې ترانسپورتي ستونزې حل شي. د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت ساتلو په موخه سبا 14 میلیونه ډالر د لیلام په ډول پلوري. دغه بانک د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره په شرایطو برابر له ټولو صرافانو او تجارتي بانکونو څخه غوښتي دي چې په دغو داوطلبیو کې دې ګډون وکړي او د داوطلبۍ ګټونکي یې مکلف کړي چې خپل حسابونه د ورځې تر پایه پورې تصفیه کړي. هلمند کې د کرکټ سیالي تېره ورځ د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه ښار غازي محمد ایوب خان لوبغالي کې کرکټ سیالي پیل شوې. دغه سیالي د مرکز په ګډون بېلابېلو ولسوالیو ترمنځ په 10 اوریز فارمټ کې ترسره کیږي چې نږدې 6 ورځې به دوام وکړي. دا لوبې د کرکټ د ودې او ځوانانو هڅونې په موخه پیل شوې دي. د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ترهګرۍ ضد محکمې د مدني فعال ایمان مزاري هغه درخواست منلی چې د شنبې په ورځ یې له ترهګرو سره د مالي مرستې په قضیه کې د ضمانت لپاره د دلیلونو اورېدنې په هکله کړی. محکمې پرون امر وکړ چې تر سبا پورې دې اغلې مزاري د ښځینه پولیسو په مرکز کې وساتل شي.